چې ته څومره وخت نه مدرسه کې وي؟ زه دریم کالم دی پکې. دریم کال دی پکې. دا څنګه چل شوي؟ دا د زیارت ورځ وه او زموږ روژه وه. په دغه ورځ موږ ځان له د وفاق نمبر کتې په کور کې وو. موږ ټولې جینکې نیمو روژه ماتې تیاره او نیمې په کمره کې وې. ما له دوی ماشوم راکوي دا به روخېجو چرګانو له قلاره یې که چې ما هغه به روخېجوله نو دغه هلک ما پسې بیا بره راوختو. اوازونه خو یې ډېر کول زه به نه ورتلم. ما ته څه پته وه چې دی به ما پسې بره راخېږي. چې ماشومه ما بره بوت له چرګانو له دی ما پسې بره راوختو او زه یې کمرې ته دننه کړمه. دغه ټیم کې نور څوک نو؟ دغه ټیم کې ټولې جینکې لاندې وې. څوک هم نه و. بیا چې کله د ما لاسونه وتړل او د نه یې راسره وکړه دی نه پس بیا ما چغې والې نو بیا راپسې دوی جینکې بره راوختې زما په چغو باندې. دغه هلک لاړ وتښتېده او دوی بیا لاړ وتښتېدو. د مخکې نه به دغه شانتې درته اوبه خړولې که نه؟ د مخکې نه به یې اوازونه کول. هلې لاس پې تړلي مو؟ او لاسونه یې رانه تړلي. خو بس ما چغې ووهلې نو بیا ما پسې جینکۍ راوختې نو بیا خو کار شوی بس بیا زه پرېغوستم. بیا هغې نه پټ ډاکټر له لاړې؟ او بیا خور مې راغلې وایي موږ له سودا راوړې وه نو بس هغې ته زه شوم نو زه لاړم په لاره مې ورته قصه وکړه نو بس هغې زه ډایرکټ بیا تاڼۍ ته بوتلم. په دغه ورځ دله خور دله بله؟ او هغې موږ له سودا راوړې وه روژه ماتې لپاره. د مدرسې انتظامیه خبر د باندې نه شوه چې هغې څه کړي؟ څنګه؟ انتظامیه څوک خبر شوي نو چې هغې درته وایي چې مه کوه یا داسې یا هغسې؟ نو جینکو خو مخکې ورته پته نه وه او په دغه ورځ بیا چې ما پسې کومې جینکۍ راوختې نو هغې ته خو بیا پته ولګېده. او خو هغې بیا خبر شو خو هغې خو څه نه شو کولی. بیا دا د مخکې نه خبره روانه وه؟ د مخکې نه خو روانه نه وه. په دغه ورځ چې ده دا کار وکړو نو بیا ټولو ته پته ولګېده. په دغه ورځ دې خور درله بیا؟ او ملاقات لراله سودا یې راوړه بس بیا ورسره زه شوم نو تاڼۍ ته بیا رالو. خبره مې ورته په لاره وکړه نو بس هغې مې مور ته رنګ وکړه نو مور مې ورته وویل دا ډایرکټ بوله. دا څنګه چل شوي؟ السلام علیکم. دا همدغه شانتې چل شوی و چې ما اکسیډنټ کړی و زه پرته ومه د نور کله روژې دپاره راپرېږدي راځي د دې د روژې میاشت ټوله دلته دا 3 خویندې دي دا 2 علم کوي په 2مه درجه کې دي. هغه یو ورکوټ چې ده نو هغه 14مه سپاره وي. نو دې ته ما وویل چې زه خو په ځان اخته شوم خو د مشرې لور ته مې وویل چې ته لکه سودا راټوله کړه او ته یو څه دي د روژه ماتې چې دې ځان له پېشمني هم په خپله خوښه کوي او روژه ماتې هم په خپله خوښه کوي. نو دې څه لږه لږه هغه سودا اوس هماغه ده پرته ده څه لږه لږه سودا یې راټوله کړه د کور نه هغه یې یوړه دیله چې دې له څنګه هلته سودا وړې ده بس دا جینۍ ټیک نه وه چې ټیک نه وه نو دې ورته وایي چې دا د دې رنګ ډېر زیات تک سپین دی نو ورته وایي چې انیسه دا ولې ته خو څه بل شان دی. حاجي صاحب په تعویض باندې څه کار کوئ؟ یاره په کارونه خو الحمدلله هر قسم کار به کوم د چا چې هر قسم مسلې وي راسره رابطه کوئ او یو څو کارونه به زه مخامخ ویم زه دا نن سبا د معاشره کې دا مسلې ډېرې دي دې نه بغیر هم ټول کارونه به کوم خو څه زه وایم د مینې محبت ته چا مسله وي داسې رشته وي چې کولې غواړي ختمولې غواړي یا به بچپن کې شوي وي خلک پرې ناراضه وي څوک عاشقان وي به یو بل داسې کار به کومه د چا کور کې جنګ جګړې وي بې اتفاقي وي بهر ملک د چا نیشنل ګرین کارت مسله وي یا داسې خلک چې بهر ملک دي بغیر مذهبه خلکو مین شوي دي دا د مرا سره رابطه کې د الله په فضل کار په ګارانټي ذمہواری کېږي. تاسو د څنګه پته اجازه چې کارونه الله کوي زه کوشش کوم خپل ګارانټي کارت سیریل نمبر ورکوم. حاجي صاحب ول د ډېرو خلکو اعتبار نه او خلک وایي چې یاره سره دوکه را سره ونکړي پیسې رانه ونخوري که نه نو د هغې سره څه ګارنټي ده چې تاسو به دوکه نه کوئ او کار به په ګارنټۍ کوئ؟ الحمدلله ما خو روز جان مسله دي رجسټرډ اداره ده حکومت پاکستان نه دا لایسنسونه وګورئ دلته کې لګېدلي باقاعده بالکل شنه تښتېدلې نو هغه دا ورته په جړا شوې ده او په دې باندې وینې روانې وې. هغې ورته ویلي چې دا ولې ورته ویل چې دغه شانته کار را سره د قاري صاحب کړی دی او نه د یارې نه امې ته ویلی شم او امې م راته داسې پرته ده او نه دلته مدرسه کې چاته ویلی شم خو زما دا بله د دې نه چې کومه مشره لور ده مدرسه کې وایي چې دې ته هم پته ده او مدرسه کې یو بلې جینۍ وایي چې دې ته پته ده دې را باندې بیا راغله چې کله یې ما له لاسونه تړلي و دې را باندې بیا راغله خو بیا خو یې زه پرېښې ومه چې کوم څه یې کول وروره بس هغه یې ورسره کړي دي. بیا د لور ما ته رنګ وکړو چې ای مورې په ځان کې د اورېدو حوصله پیدا کړه. ما ورته وی چې ولې بیا څه چل دی ما ته وی چې دغه شانته کار شوی دی ما ورته چې لاله شابه کډاره کې تانې ته ورسوه دا ډاکټر یې ورسوه چې
چې ډاکټر یې رسولې ده هلته کې چې هغې کتلې دي هغې ورته چې زه خو داسې نه کومه دا خو به ځي او د پولیس نه به رپورټ راوړي او دا به کې او دا نو وروره زه په دې خبرو باندې نه پوهېدم نو ما دې ته وویل چې ځئ تاسو ورشئ نو دې تقریبا 11 که 12 بجې تلو او دې دغه شانتې ناست د شپې دا زه چې د چا په کور کې اوسم دې سړي ما ته خور ویلي دي ما ورته یې وکړې وایم راشه هغه خورزو سره دې داسې چل شوی دی نه ولا یې چوخ واله راځي نه ولا بل څوک واله راځي چې دا تاسو په دې مولا باندې الزام تړئ نو ما په دې 2-3 کالو کې الزام ولې نه تړو پروس کال د دې الک پلار دا کم چې د انیسا سره دا کار کړی دی دا کشره هیرانی ولې و دا وړه ډېره نیازبینه و نو موږ یې جوړې د دې به طبیعت نه لګي مدرسه کې نو دا دې جوړې بانه جوړه کړه چې هغه بیا موږ دې راوغوښتل دې رالل ماپیانې وغوښتې خو چې وروره هغه موږ ډاکټر یې له بوتله او هغه یې وکته نو الله پاک ته نه هغه بچ پاتې کړې وه الله پاک ته هغې حفاظت کړو هغه ټیک ټاک وه نو مونږ بیا مطمئن شو ماپیانې مونږ هم د هغې نه وغوښتې زمونږ هم داسې کار کړی دی وروره چې هغه د نه کولو کار بس مونږ وی به خیر دی دا مدرسه د عالمان دي حافظان دي زما دا بچي الله پاک کامیاب کړي تاسو بچی مدرسه کې زما درې لوریانې مې مدرسه کې دي دا درې واده شوي دي که نه جي دا یوه واده ده او 2 کور کې دي او جي بل که زه لاړه شمه د بچو له 100 روپۍ منډه ترنډه ورله وامه سهار ځم ماښام راځم بچو له 100 روپۍ راوړم څوک وایي دا چرس کوي څوک وایي دا پوډر کوي څوک وایي دا شراب کوي زه څوک وایي دا جنکۍ داسې کوي نو چې ما دا کاتې کولې نو بیا زما دې قصو ته څه ضرورت و چې زه تلم او ټوله ورځ ریچې ریچې کېدم او ماښام راتلم ولې ما داسې کول څه دي چیرې چې کېږي او سهار چې لاړ شو ماښام راشي ته کوم ځای نه پیسې زه کارخانه ده هغه ځای نه راخلي چې نه جي نه هلته کې کارخانو پاټک کې هلته کپړه میلاویږي هلته پیمپر شته هلته ټیرونه شته توره چای شته یوازې زه نه ډېرې زنانه ځي او د کرۍ الټوګان دي او هغې له خلک خپله دغه ورکوي دروازې پیسې او بس هغې کې ځو راځو چې د کوم ځای سامان راته پکې کېږي هلته یې یو څوک 1000 هم راوړي که 2000 هم راوړي د دې کور کرۍ هم پکې زه ورکوم د بچو فیس هم ورکوم د کور خرچه هم کوم ډاکټر هر څه کوم په خپل محنت باندې کوم د چا نه غواړم نه الحمدلله اوسه پورې ما نه چاته سوال کړی دی چې ماله راکې او دا زه چې کوم د دې بچو د خاطر کوم چې زما دا بچي الله کامیاب هم کړي او چاته لاس هم ونه نیسي جي ما نه ولې خلک نه وړي څوک وایي دا کوي څوک وایي دا کوي ته دې بچو له د ګنډو کار کې زه دې بچو له د ګنډو کار